د واده په اوله شپه ښځه خپل خاوند ته وایي که نه وایي که په تا کې غیرت او ته ځان ته مرد وایې نو ماله په دې ټایم باندې طلاق راکړه. ښه د واده اوله شپه ده او ښځه وایي خپل خاوند ته وایي که نه وایي که په تا کې غیرت نو ماله په دې ټایم باندې طلاق راکړه یار. او دې خاوند ورسره په آخر کې یو عجیبه کار کړی دی. ویډیو راسره مکمل وګورئ، زموږ دپاره به کې جنو ډېر ښکلی عبرت دی او د نورو ملګرو سره یې هم شیر کړئ. ملګرو داسې وکړه چې د واده اوله شپه وه او دا خاوند چې دی نو خپلې کمرې ته ورغی. کله چې دا خپلې کمرې ته ورغی نو دا ښځه ورته وایي چې ما ته مه رانږدې کېږه او که ته ځان ته سړی وې او که ته ځان ته مرد وې نو ماله په دې ټایم باندې طلاق راکړه. که په تا کې لږ شانتې غیرت نو ته ماله طلاق راکړه. د خاوند هم حیران شو چې د واده اوله شپه ده او ښځه ما ته وایي چې ماله طلاق راکړه، دا څه معامله ده؟ خاوند چې دی نو هم پریشانه شو. د خاوند ورته ویل چې ما دومره غټې خرچې کړې دي، دا ته څه خبرې کوې؟ او دا ښځه چې دی نو بار بار به ورته دغه خبرې کوله او خاوند پې بیا ځان غلی کړو. خاوند چې دی نو یوه ورځ نیمه پې ځان غلی کړو او دا ښځه چې دی نو بیا هم نه قلارېده. دا ښځه نه قلارېده نو دغه خاوند یې ولګېده، یوه پاڼې راواخېسته او پر دې پاڼې ورته لیکل وکړل. ویل چې دا پاڼه ویل چې دا واله او چې په کومه ور باندې راغلې نو په هغه باندې ووځه. چې هغه ښځې چې دی نو خپل سامان پیک کړو ایسته کیسې ده د خپل مور پلار کره لاړه. کله چې خپل مور پلار کره لاړه ډېر وخت یې وشو، بیا چې دی نو تنګه شوله. بیا چې دی نو هلته وخت وشو او زنانه ذات چې دی نو دا ناپوهه وي، بیا چې دی نو هلته تنګه شوله. بیا خپل خاوند ته رینګان کول چې کله ورته یو پیر رینګ وکړو نو د خاوند پسې مکمل طور باندې کټ کړو. په دویم پیر یې ورته رینګ وکړو نو د خاوند چې کله چوت کړو نو د خاوند ورته وایي تا خو خپل هر څه پوره کړي دي، تا چې څه غوښتل هغه خو شوي دي، نو اوس ته زما نه څه غواړې؟ بیا چې دی نو پسې کټ کړو. په درېیم ځل به ته بیا د جینۍ چې دی نو رینګ وکړو او دا جینۍ ورته وایي که نه زه ستا نه معافي غواړم او ما معاف کړه، زه ستا خواله بېرته درځم. د جینۍ چې دغه خبره وکړله که نه نو دا خاوند چې دی نو دې ورته وویله ما چې تاله کومه پاڼه درکړله نو هغه پاڼه راواخله هغه وګوره. دا جینۍ چې دی نو دا هم حیران شي، وایي کیدای شي چې ما په دې باندې لیکلي چې زه تاله طلاق درکوم، زه تاله طلاق درکوم، زه تاله طلاق درکوم. کیدای شي دا درې ټکي پې لیکلي او دغه جینۍ چې کله ورله او دغه پاڼه راواخېسته او دا پاڼه یې کولاو کړه نو په دې کې ډېر عجیبه الفاظ لیکلو. که تاسو واورېدل نو تاسو به هم حیران شئ. دې خاوند د خپلې ښځې ته لیکلو که ځمکه او اسمان یو شي زه تاله چېرته هم طلاق نه درکوم. په دې ټایم کې ته غوسه یې او زه تاله چېرته هم طلاق نه شم درکولی یار. دغه ښځه چې ده نو بیا واپس کور ته لاړه او د خپلې خاوند چې ده نو خپې ښکل کړې او معافي یې ترې وغوښتله. ملګرو دې ویډیو کې زموږ دپاره ډېر ښکلی عبرت دی. اکثره موږ سټوري بیان کړو نو خلک وایي د ځان نه لګوي دي، خلک وایي دروغ وایي، موږ ځان نه یې لګیا. خاص کر زنانو ذات ته وایو اکثر که نه خاوند خپل ښځې ته ووایي که نه و چې د مور پلار کره مه ځه نو هغه چې ده نو یوه هفته د خپل خاوند سره خبرې نه کوي. چېرته هم داسې مه کوئ. د خاوند نه علاوه ښځه چېرته هم ټایم نشي تېرولی. دا ګوره سوچ وکړئ چې چېرته یوه ښځه واده شي هغه بیا د خاوند نه بغیر ټایم نشي تېرولی او هغه چې دی نو که چېرته بیا یوه ښځه طلاقه شي که نه نو هغه چې دی نو بیا چېرته هم بل څوک یې نه قبلوي. نو چې زما څومره ملګري زما ویډیو ګورئ کوشش کوئ که نه پکار چې زنانو چې دی نو هغو سره هم احتیاط کوئ او زنانو له هم پکار دي چې د خپل خاوندانو قدر کوئ. د خاوند چې دی نو په اسلام کې ډېره غټه مرتبه ده او تاسو ته به پته وي که د الله نه علاوه چې دی نو بل چاته سجده جایز وي نو ښځو به خاوندانو ته سجدې کولې یار. او تاسو سوچ وکئ که نه چې دومره غټه مرتبه دی د خاوند نو ټولو له پکار ده که نه چې چېرته هم خپل خاوندانو ته غلطه او تیزه خبره مه کوئ ځکه چې بیا چېرته هم چې داسې مسلې راشي بیا ټول عمر دپاره جینۍ زندګي تباه شي. سړی خو بیا هم بل واده وکړي او د ښځې زندګي ټوله تباه و برباد شي. ښه کمنټ ضرور وکړئ.